سبا مزل ادبي پاڼې قدرمنو اورېدونکو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات نه ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. په سپین سبا خصوصي یالي لیسا کې قرار لرو د ځوان شاعر دنګ شاعر چې د شاعرۍ ډګر ته اوس مهال راغلی دی د اسد مهران سره ناست یو. د ده سره خبرې اترې کوو، د ځینې خبرې او د ژوند پوښتنې به ورڅخه کوو او له ده څخه به ښکلي ښکلي شعرونه اورو. اسد مهران د سپین سبا په مزل خپرونه کې درته زیات ښه راغلاست وایم. ډېره مننه جهاني صاحب، تاسو نه هم چې زحمت مو وایست او دلته راغلی او خپل قیمتي وخت زموږ سره ضایع کوئ. قربان شم. اسد مهران شعرونه د ډېر په زړه پورې دي واقعا چې د ستایلو وړ دي. څومره وخت کېږي چې د شاعرۍ ډګر ته راغلی او د چا شعرونو متاثره کړی چې د شاعرۍ ډګر ته دمخه کړه؟ ډېره مننه. تقریبا دا 3-4 کاله به کېږي چې شعرونه لیکم او خوښېږي مې هم د کاروان صاحب او حمیم جلالدي صاحب داسې نورو شاعرانو ښه شعرونه مې ډېر خوښېږي او چې د هر شاعر چې ښه شعر وي خوښېږي. قربان شم اسد مهران صاحب، په دې برخه کې لیدونکو ته یو خپل څو ښکلي انتخابونه وړاندې کړه چې انتخاب کړي دي وي او مخته به ځو او نورو پوښتنې به هم کوو. وایي چې ستا د خندا کړس لیونی کړی یم، ستا د خندا کړس لیونی کړی یم، زه د یاره بس لیونی کړی یم او څه د یار غمونو راته زړه شین کړو، څه د یار غمونو راته زړه شین کړو، څه د یار غمونو راته زړه شین کړو، څه غم د ولس لیونی کړی یم او نوم یې درته نه اخلم ایله دومره وایم چې یو کس لیونی کړی یم. ستا د تورو زلفو خوشبویۍ مهران، ستا د تورو زلفو خوشبویۍ مهران، ستا د تورو زلفو خوشبویۍ مهران، بیا په مودو پس لیونی کړی یم. او 3 بیتونه مې نوي لیکلي دي جهاني صاحب، دا به هم درته وایم. وایي چې یاره چې دا ته وې دا د چارې دا د کړنې وي، یاره چې دا ته وې دا د چارې دا د کړنې وي. مننه. یاره چې دا ته وې دا د چارې دا د کړنې وي، خامخا به وه چې نو پر موږ پرې څرمنې وي. یو خوا د وطن او بل خوا ستا غمونه دومره دي، یو خوا د وطن او بل خوا ستا غمونه دومره دي، ورځ که 1-2-3 ځله مې نیت د ځان وژنې وي. بیا یې اورو مهران صاحب دا یو خوا د وطن او بل خوا ستا غمونه دومره دي، ورځ که 1-2-3 ځله مې نیت د ځان وژنې وي. وایي یاره نه مه پوښته زما د دې وطن حالات جهاني صاحب، یاره نه مه پوښته زما د دې وطن حالات، هره ورځ ویرونه وي مرګونه وي چاودنې وي. مهران صاحب یوه بله پوښتنه، سپین سبا خصوصي یالي لیسې کې څومره وخت کېږي چې زده کړې کوې او څوم ټولګي کې فی الحال زده کړې کوې؟ ډېره مننه. تقریبا د 1-1.5 کال به کېږي چې دلته راغلی یم او دلته په 11 ټولګي کې زده کړې کوم او فی الحال اوس هم دلته یم. ډېر ښه. په راتلونکي کې د نورو بریاو او پرمختګونو په هیله هم په وروستیو کې یو څو نوره شعرونه هم اورو. خبرې به ډېره نه کوو، که هغه بیتونه وي که شعرونه وي اورېدونکو ته یې که واورئ ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه. زه به یو شعر درته وایم. وایي ستا تصویر په حافظه کې راشي، ستا تصویر په حافظه کې راشي. مننه. چې ستا تصویر په حافظه کې راشي، له درده څړیکه مې سینه کې راشي، له ما شرمېږي رانه مخ پټوي، له ما شرمېږي رانه مخ پټوي. مننه. له ما شرمېږي رانه مخ پټوي، هغه چې ما باندې کوڅه کې راشي. او جهاني صاحب وایي چې ګمان مې کېږي چې به تره درومې، ګمان مې کېږي چې به تره درومې، ګمان مې کېږي چې به تره درومې، کله چې خلی په پیاله کې راشي. او خوب ته مې نه پرېږدي جانانه زما، د ستا یادونه نیمه شپه کې راشي، او سم د هغې په شان مهرانه ګله یو څوک د فلم په صحنه کې راشي. بیا اورو مهران صاحب دا مننه. سم د هغې په شان مهرانه ګله یو څوک د فلم په صحنه کې راشي. څو نوره مسلسل غزلونه یو څو سمه ده. وایي چې څنګه قرار وي د دی خوا کې مې یار وي د دی، او شپونکی شپې له غږوي شاته یې مار وي د دی، څنګه قرار و د دی خوا کې مې یار وي د دی، شپونکی شپې له غږوي شاته یې مار وي د دی، څنګه په خوب د غفلت کله یو ښار وي د دی، یاره په سترګو کې دی سم دم خمار وي د دی، او ستاسو کوڅه کې مهران په انتظار وي د دی، ستاسو کوڅه کې مهران په انتظار وي د دی. ډېره مننه چې د سپین سبا مزل او قدرمنو لیدونکو ته دی خپل غزلونه وړاندې کړل. خو ډېره سخته زیاته مننه کوم چې دغه قیمتي وخت یې موږ ته راکړو. له تاسو نه هم ډېره مننه چې دلته راغلی او ما سره مرکه وکړه.
ډېره مننه. قربان شم. د سپین سبا مزل قدرمنو اورېدونکو لیدونکو دا و اسد مهران چې تاسو ته خپل شعرونه در وړاندې کړل. را سره پاتې اوسئ انشاءالله په راتلونکي کې به د ده او نورو شاعرانو ته هم ورځو او شعرونه به ورڅخه کلیپ کوو. تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خدای په امان.